سلور کلمات به درته ښیم او انشاءالله العزیز ستاسو هر مسله، هر کار، هر حاجت، هر ارمان به الله پوره کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا تعریفونه هغه ذات دپاره دی چې زموږ خالق او مالک دی، مالک د کائناتو دی، خالق د کائناتو دی، رازق د مخلوقاتو دی، او بیا بشمیره درود د ټولو انبیاء او رسولانو نه بهتر پیغمبر، او موږ به دې فخر کوو، د الله شکر ادا کوو چې الله رب العزت موږ د افضل الانبیاء او افضل الرسول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو. کروڑهاو درود موږ هغه دپاره تحفتن هدیتن پیش کوو. یو ځل به درود ووایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. او د هغې نه پس دعا به کوو چې الله رب العزت دی چې څومره په دنیا کې کوم ځای کې مسلمانان دي او د هغوی څه قسمه مشکلات دي، څه قسمه مشکلات دي، څه قسمه حاجت دی، تکلیف دی، ورته الله رب العزت دی د هغې تکلیفونه په راحته کې بدل کړي، پریشانۍ دی الله په خوشحالو کې بدل کړي. سره ستاسو سره زموږ د ټولو مسلمانانو ما ته هم دعا کوئ. دوستانو نن چې کوم څلور کلمات به درته ښیم، داسې کلمات به درته انشاءالله العزیز ښیم چې تاسو به ما ته دعا کوئ، خو ما درته وښودل او کول ستاسو دي. چې کوئ یې نه نو ځوړندې روټۍ په یو ځای کې هم نشته. موږ چې دا کومه دا موږ الله کوم رزق راکوي که نه نو دې پسې موږ محنت کوو، خو که موږ داسې د اعمال ورسره شروع کړو نو هغه محنت کې به الله برکت اچوي او نورې به هم هغه زموږ رزق به سیوا کېږي، زموږ حاجتونه به پوره کېږي، زموږ مشکلات به حل کېږي. نو دا څلور کلمات دي، پاورفل کلمات دي، دا چې تاسو وایي ستاسو زندگی به بدله شي. خو بیا رانه خبره هېرېږي، ویډیو اوږدېږي م رانه، بیا رانه خبره هېر شي. زموږ چینل به لازمي سبسکرایب کوئ او دا ویډیو کې چې کوم دا لایک والا داسې نشان دی دا هم وهئ. کمنټس کې بهترین الفاظ سبحان الله ماشاءالله په شان الفاظ لیکلی شئ. زما چې کوم تاسو ته واتساپ نمبر راځي نو زه تاسو ته یو عاجزانه درخواست کوم چې کوم خلک په موږ باندې کار کول غواړي د هغې موږ چارجز اخلو، نو هغه دا واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. باقي کسان چې څومره دي نو مهرباني دا وکړئ زه په پښتو کې یو لفظ تاسو ته ښیم. اکثر کسان ما ته وایي هغه پلان کې وظیفه، نو زه ورته وایم دا پښتو کې مې درته ونه ویل نو ته ما نه په هغه شي کې تپوس څه لګئ چې ما ورته ښودلي دي. لږ مهرباني وکړئ زموږ د مصروفیاتو خیال وساتئ. څلور کلمات به درته ښیم او انشاءالله العزیز ستاسو هر مسله، هر کار، هر حاجت، هر ارمان به الله پوره کوي. ستاسو د رزق مسله ده، کاروبار هم نه چلیږي، د چا د کوم هلک دی د هغې واده نه کېږي، د جنکو ودونه نه کېږي، کور کې بې اتفاقي ده، رشتو بندش دی. نو که دا تاسو دا کلمات ویل که نه نو یاره انشاءالله زه په تاسو ته دا دعوې سره وایم چې تاسو به نور وظایف ته به حاجت ستاسو پېښېږي نه. اولنی چې کوم اول څلور کلمات مې درته ویلي، اولنی چې کوم دی هغه څه شی دی؟ استغفر الله. حضور کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله روزانه چې کوم دی سل ځل استغفار وي، او حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ځان باندې روزانه استغفار چې دا لازم کړي چې زه به خامخا روزانه استغفار ویم، الله رب العزت به د ده هر پریشانی ختموي او د هر غم نه به الله نجات ورکړي او د غیب نه به د روزې بندوبست کېږي. او قرآن شریف کې یو آیات دی، هغې باندې مخکې ما یو ویډیو کړې ده، لږ لږ مې دماغ له راځي چې کله انسان استغفار وایي نو الله رب العزت هغه له 15 انعامونه ورکوي، د هغې له فصل، د هغې له اولاد، د هغې له خوشحالیانې. نو چې غواړې نو صرف استغفار غواړه نو که ته دعا نم کې چې یا الله دا راکه یا دا راکه یا دا راکه نو هم به الله رب العزت ستا هغه حاجتونه په خپله پوره کوي. او سبحان الله څومره بهترین استغفر الله څومره ټایم پې لګي، په یو منټ کې یو 10 ځل 6 ځل خو ته ویلی شي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په دې باندې څه کېږي؟ دا وایه او حاجتونه به دې الله پوره کوي. اوس یې مونږ وایو نو او بیا وایي مونږ باندې دا مسله ده، مونږ ته چې بیل دپاره پیسې نه پوره کېږي او مونږ سره ماشومانو فیس دپاره پیسې نه پوره کېږي او دا تکلیف را باندې دی او کور مې نشته او دا نو وایه که نه په دې باندې څه کېږي؟ ستا صرف په وینا باندې الله ستا حاجتونه پوره کوي نو تا له خو اوس د بره نه بوجۍ ډکه نه شي راغورځېدلی که نه. دویمه کلمه چې دا لا حول ولا قوة الا بالله، الله اکبر. تاسو ته پته شته حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا وایي د کنز من داسې یو حدیث دی چې دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. موږ صرف د غصو په باره کې وایي چې کله خلک غصه کي که نه
لا حول ولا قوة الا بالله. ای بھائی د لا حول ولا قوة الا بالله د برکتونو نه خبر شو نه حیران بشي. موږ اکثر خلکو ته په غوسه کې وایو چې لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله سره چې دی نو الله رب العزت با ستانه د دنیا او یا مصیبتونه به الله درنه لرې کوي، د هغې نه به الله نجات درکوي. او تاسو ته پته شته یو حدیث شریف کې راځي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله چې دی که نه دا وایي د 99 پریشانیانو د 99 بیماریانو یو کم 100 بیمارو چې کم دی د هغې علاج دی. او د ټولو نه وړه بیماري چې په یو کم 100 کې د هغه انزایټي ورته موږ وایو، ډیپریشن ورته وایو، سوچونه ورته وایو، وسوسې ورته وایو. لکه خلک وایي چاته وایي موږ ډېر زیات پریشان یو یار، بس دماغ مې کار نه کوي، بس زړه دنیا نه مې زړه تور دی، پیسې نشته دی، روزي نشته دی، خرچه نه برابرېږي، بیماریانې دي په کور کې، کله څوک کور کې یو قسم تکلیف راشي، کله بل قسم تکلیف، دې نه ځان خلاصې که نه. نو لا حول ولا قوة الا بالله. اکثر زمونږ دا کسان یو غلطي کوي نو هغه وایي نه وایي ولا حول ولا قوة، نو اوله کې پکې و نشته. لا حول ولا قوة الا بالله دومره مې ویلی شي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. بیا رانه ویډیو اوږده کېږي د دې مشي ترجمه چې کومه ده ډېره بهترینه ده. وایي چې نشته دی ګرځېدل، ګوره لا حول ولا قوة ترجمه څه ده مختصر ده، نشته دی ګرځېدل د ګناه نه او نشته دی توفیق په نیک کار باندې الا بالله، لیکن د الله په مدد سره. نو دا چې ته الله رب العزت ته دومره ښایسته کلمات د ورځې وایي او هغه وایي زما دا بنده چې دی په ما دومره یقین دی چې ما که زه د بدۍ نه د ګناه نه بچ کېږم هم به مې الله بچ کوي، او که زه نیک کار کوم هم به راباندې الله کوي. نو هغه وایي دا شپه ورځ زما حمد و ثنا بیانوي، زما صفت کې زما طاقت بیانوي. نو ستاسو چې کومه دی او زمونږ 99 یو کم 100 بیماریانې د دنیا بیماریانې نه ټوخی زکام دا نه، یو کم 100 مسلې. ته قرضدارې وي، ستا رشته نه کېده، ستا کاروبار نه و، کاروبار دی و برکت دی نه و، اولاد دی نه و، اولاد دی و خو جنکۍ وي نارینه پکې نه و، مړه بس هر سړی خپل یو ګورې که نه هر خپله مسله مخې ته کېدی. نو د ټولو نه وړه مسله چې به ستا د لا حول ولا قوة سره حل کېږي هغه څه شی دي؟ انزایټي، ډیپریشن، ټینشن، دا به الله ختم کړي. او یو بل کلمه ته درېیمه ښیم، حسبنا الله ونعم الوکیل. 50 ځل چې څوک دا د ورځې وایي. کله چې ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نمرود چې کله دا په اور کې اچوو که نه نو هغه دا دعا کړې وه حسبنا الله ونعم الوکیل، الله اکبر. نو دا به څنګه چلي؟ هغه چې کله دا کلمات وي نو الله رب العزت په ابراهیم علیه السلام د نمرود هغه اور چې هغه څومره موده هغه لرګي راغونډ کړي وو هغې ته بیا اور ورته کړو. بیا زمونږ خوږ پیغمبر ابراهیم علیه السلام چې هغه ګوره موږ په مانځه کې هم د هغه نوم معلو او د الله جلیل القدر پیغمبر دی او په قرآن کې د هغه ذکر دی او هغه چې کوم دی الله رب العزت ورباندې هغه اور ګل ګلزار کو او یخ شو. هغه څه ویلو؟ حسبنا الله ونعم الوکیل. ما له وی الله کافي دی او هغه زما وکیل دی. اوس ګوره خلک ته وکیل څه ته وایي؟ مونږ چېرته عدالت کې چا باندې کیس راغلی که نه مونږ ګرځو مضبوط وکیل پسې ګرځو. مونږ به یو وکیل ونیسو او بیا مونږ بېغمه ناست یو خلکو ته وایو بهي مونږ ډېر تکړه وکیل نیولی دی او بس زمونږ وکیل هلته خبره کوي که نه جج مخې ته وکیل خبره کوي. مونږ نه یو لانجه زمایي دعوه زمای او وکیل هلته پیش کېږي او زما دپاره دلایل ورکوي او زما مسله حل کولو کوشش کوي. نو د یو انسان دپاره موږ څومره فخر سره وایو بل مو والله فلان کې وکیل دی نیولی دی دا خو ډېر تکړه دی او دا ډېر فیس علي. نو هغه خالق او مالک چې هغه د بادشاهانو بادشاه دی نو ته چې ووایې چې الله ماله کافي دی ونعم الوکیل او ډېر بهترین وکیل دی. نو الله رب العزت به ستا د دنیا دا مشکلات چې کوم دي که نه چې دا ته چې کوم د کاروبار فریاد کوي پیسه نشته، پیسه څه شی دي؟ پیسې د الله سره کمی شته نشته، دا خزانې ډکې دي. خو الله رب عزت وایي ته ما پیدا کړی، تا له مې عقل درکړی، تا له مې قرآن درلیږلی، تا له مې پیغمبر درلیږلی دی، تا باندې مې ځان پېژندلی دی. لږ خو ما یاد که که نه لږ خو ما نه خو وغواړه که نه. قرآن کې الله فرمایي چې ادعوني استجب لکم، ما نه تاسو خو چې کوم دی وغواړئ که نه نو 50 ځل 50,000 ځلې وایي خو 50 ځل خو کم سے کم حسبنا الله ونعم الوکیل. الله رب عزت به دې خوشحالېږي چې زما دا بنده ګورې په ما څومره اعتماد دی و چې حسبنا الله ونعم الوکیل موږ دپاره الله کافي دی او هغه زما ډېر ښه وکیل دی. نو الله به دې وکیل شي. چا چې الله وکیل شي هغه ته په دنیا کې یو مشکل نه راځي. او څلورم الله اکبر
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کوشش کوم چې دا کلمات نه دا تاسو ته به د سکرین باندې رام شي. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضور کریم صلی الله علیه وسلم به چې څه مشکلاتو کې راتلو که نه، څه قسمه مشکلات به پرې راتلو، نو هغه به بیا دا کلمات وي. دا ډېر پاورفل کلمات دي. ټول مسایل به دی الله حل کوي. که چېرته څو در باندې ظالم در باندې ظلم کوي، الله رب عزت به هغه ظالم په خپله توره کوي. لاول خو به هغې توفیق نه کوي چې ظالم تا سره ظلم وکړي، ځکه چې الله رب عزت ته د الله رب العزت د کلماتو د هغه د طاقت په قلا کې به ته بند دي. څوک به د ظالم او نقصان دې شی به ستا طرف ته توجه نه کوي. ټول مسایل به د الله حل کوي، ټول مشکلات به د الله حل کوي. بس دا کلمات دا ویل غواړي. زموږ دا چینل چې دی موږ سره اوسېږئ، تاسو به داسې تاسو وظایف به تاسو زه ښیم انشاءالله العزیز، تاسو به خوشحاله او ما دپاره هم دعا کوئ. ګوره زه هم داسې خو چې نه یم چې مطلب دا چې زه ډېر طاقتور یم، خو زه دا را باندې الله ډېر لوی رحم کړی دی چې دا تور ټکی راته ښودلی دی او ما خپله ذمواري تاسو ته در ورسوله. انشاءالله العزیز تاسو به ما ته دعا هم کوئ او لږ ورځو کې به تاسو ګورئ الله به تاسو دومره مال دولت درکړي، تاسو به د بل مدد به کوئ. دا مختلف 4 کلماتو. څه کلماتو جي؟ استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوکیل، او یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا کلمات دي. دا په خپل هم وایي، د خپل رونو مسلمانانو خویندو ورونو سره هم دا کلمات شیر کوي. الله خو ویني که نه چې ته دومره نیک نیت وي چې ته بل له رسې. او دا اسلامي وظایفو دا ویډیوګانې نه دي، دا په ځان باندې بوج مه جوړوئ. بیا به الله د نن دې تپوس کوي چې ښه دا غوږونه ما تاله دې در کړي، دا سترګې مې دې در کړي چې ته پې ټول ګانې واوره، ډرامې پې ګوره. نه، هغه خو اوس موږ دا نه وایو چې تاسو به یې نه ګورئ، هغه خو خلاصېدل د هغې نه نشته. دا خو داسې یو آفت راوتی دی چې مخې له به دې خامخا راځي. خو کوشش کوئ چې نه ګورئ، که ګورئ کم نه کم یې ګورئ او الله دین له وخت ډېر ورکوي. خپلو ماشومانو باندې، خپل ګاونډ کې، خپل خپلوان دوستانو باندې خیال ساتئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله د یو نوې بهترینې مزیدارې ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم. د الله په امان.